سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، حضرت الله عزیزه یو خبره کړې وه چې زه د میچ ته راغلی یم صرف د شپږیزو او د څلوریزو وهلو دپاره. نو میچ ټولو دوستانو ټولو ملګرو میچ وکته چې حضرت الله عزیزه څنګه لوبه وکړه. صرف 2 سکور یې وکړل په 23 باله کې، هغه کې هم د 3 څلوریزې وهلې وي، یو شپږیزې هم نه ده وهلې. ډېری وخت زموږ لوبغاړي دغه شانتې وي، خبرې ډېرې کوي، بیا هغسې نه ځلیږي. او همداسې که موږ اصغر ته وګورو نو ډېری ملګري دا ویلي چې اصغر دې واپس راشي، یعنې بیرته دې ټیم ته راشي. تاسو ته به معلومه وي چې نجیب یې کېنولو او د هغه په ځای اصغر افغان یې ټیم کې واچولو. نو تاسو ته به یاد وي چې نجیب الله څنګه ښکلې بیټینګ کړې ده، څو نورو میچونو کې 50 والې وه، 43 یې کړې په یو کې، ډېر په زړه پورې لوبې کړې وه. همداسې نړیوال هم اوس خبرې کوي چې دا څنګه داسې یو لوبغاړی په دې نورو لوبو کې ښایسته وځلېده او د هغه په ځای تاسو داسې یو بیټسمین راوسته چې هغه یعنې په 5 بالو کې 0 موږ ته کړ. او همداسې موږ د فیلډینګ ته وګورو، د اصغر افغان فیلډینګ هم داسې نه و. بلکل تاسو خپله دوستانو وکتله چې یو کیچ یې هم مس کړ د بونډرۍ په سر، یعنې څومره ښکلی کیچ و، هغه یې هم مس کړ. نو ډېری وخت داسې هم زموږ لوبغاړي راځي چې خبرې هم ډېرې کوي او بیا هغسې نه ځلیږي. نو زموږ غټه بدبختي دا ده چې موږ خبرې کوو، ډېرې کوو، خو بیا هغسې لوبه په میدان کې موږ نه شو کولی. همداسې که تاسو نبي وګورئ، نبي هم یعنې بلکل څنګه کارکردګي وکړه، لوبه بلکل ونه کړه. که تاسو فکر وکړئ، نبي د دنیا دویم که دریم نمبر آل راونډر دی، یعنې دا چې داسې لوبه وکړي نو بیا خامخا موږ لوبه بایللی شو. که همداسې راشد وي، راشد هم صحیح ونه ځلېده، صرف بیټینګ یې لږ ښه وکړو. نو راشد خان ته که موږ وګورو کوم نوم چې هغه په بالینګ کې لري، نو هغسې بالینګ هغه کسې کارکردګي هغه دلته نه ښایي. نو زموږ غټه بدبختي هم دا ده چې موږ همیشه میچ بیلو د دغه کارکردګانو د وجې. هغه د بنګلادیش لوبغاړی هم دا خبره کړې وه، شکیب الحسن چې هغه ویل چې راشد دی، همداسې د آیرلینډ خلاف او زیمبابوې خلاف هر څوک زمری وي، یعنې هر څوک کولی شي چې په زیمبابوې یا په آیرلینډ باندې ځان د دنیا نمبر 1 کړي. نو دا د اوریجنل میچونه یعنې اصلي میچونه اوس شروع شوي دي. نو زموږ لوبغاړو ته پکار ده چې دغه اوس نړیوال جام دی، په دې کې باید ځان ښودلی وی. په بدبختانه دغه لوبه هم موږ د لاسه ورکړې، یعنې ومبایله دا زموږ 5مه لوبه وه چې موږ وبایلله. نو بلکل زموږ هغه چانس تر سیمي فاینله پورې چې کله موږ رسېږو نو هغه چانس بیخي یعنې زموږ کم شو. زموږ که رن ریټ ته وګورو نو ټول په ماینس یعنې په منفي کې روان دی. او بله خبره دا چې د افغانستان کرکټ ټیم تر اوسه پورې داسې یو بیټینګ کوچ نه لري چې زموږ لوبغاړي صحیح وروزي. که تاسو فکر وکړئ نو نوروز منګل په دغه لوبغالي کې یعنې په دغه میدان کې سم هغه میچونه نه دی کړي، تر اوسه پورې د هغه ایوریج چې ده 21 ده. نو داسې د بیټینګ یو کوچ موږ سره شته دی چې بلکل هغه خپله نه ده ځلېدلی. نو زموږ لوبغاړي به هغه څنګه ټرین کړي، یعنې هغه څنګه به زموږ لوبغاړي وروزوي. نو دوستانو، تاسو هم خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د روی الله په امان.